په زابل کې د اسلامي امارت د ښاري محکمې رئیس وایي چې د تیرو 2.5 میاشتو راهیسې دې محکمې ته 130 حقوقي او جزایي موضوعات راوړل شوي چې په خبره یې 28 حل کړي او 3 تنو یې د استئناف غوښتنه کړې او کابو سل نورې قضیې تر څېړنه او بررسۍ لاندې دي. د زیاتوي چې په ونیز ډول 4 ورځې د خلکو قضیې راخلي او نورې ورځې ورباندې کار کوي ترڅو د خلکو مشکلات ژر تر ژره حل او فصل شي، ځکه په خبره یې پرسونل یې کم دی او نشي کولای چې درسته ونی د خلکو قضیې واخلي او کار پر وکړي. موضوعګانې موږ په جریان کې لرو او 13 موضوعګانې حل فصل شوي دي چې په هغو کې 20 قطعي شوي دي. مطلب دا چې دواړو طرفینو قناعت ورباندې کړی ده او 3 کسان چې دي هغه استئناف یا مرافعه محکمه یې غوښتلې ده. 15 قضیې د ورځې راوړل کېږي. پر همدې مهال د زابل اوسیدونکي هم د اسلامي امارت د قضا او څارنوالۍ برخې څخه خوښي ښیي او وايي په محکمو کې قضیې په بیړه سره خلاصیږي او چاته تکلیف نه ورکول کېږي. دوی زیاتوي چې د پخواني حکومت پر مهال په محکمو کې ډیر زورول کېدل او پیسې ترې اخیستل کېدې. کارونه د مسلمانانو خلاصیږي، په بل حکومت کې کارونه د خلکو نه خلاصېدل، ډیر سخت زجر یې ورکاوه، تکلیف یې ورکاوه، په شپو په ورځو به نه خلاصېدو. الحمدلله چې هر څه مراجعه کړې ده دغه قضا ته دا کارونه په ډیره ښه توګه باندې خلاصوي. په هغه حکومت کې ما د هغه په زاړه تاریخ کې درلوده، بیا مې 3 فیصلې په دې مدعیانو باندې ویستې. پس له هغې چې دا حکومت راغی یو وارې دغسې د معلومات لپاره رالم چې حتی دا قاضیان لکه زما په جیبو کې لوېدلي وو او جیبونه یې راتلاشي کول. د زابل د ښاري محکمې مسؤلین په داسې حال کې د دې ولایت د لسګونو اوسیدونکو د قضیو د حل او فصل کېدو خبره کوي چې څه موده وړاندې د دې ولایت د عدلیې ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په یوه میاشت کې 800 بېلابېلې قضیې حل کړي او په ورځني ډول 150 قضیې ورته راوړل کېږي.